رابي پیرزاده وایي عمرې تر سره کول زما ژوند بدل کړ. ګرانو لیدونکو مینوالو سلامونه. ویډیو را سره حتما تر اخره وګورئ او زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي همدا اوس سبسکرایب او ورسره د ګونګړي علامه ووهئ. پخوانی سندرغاړی رابي پیرزاده وایي چې د سندرو دنیا یې څه وخت مخکې له هغه ویډیوګانو چې لیک شوي وې او ډېره فحاشه پکې ښکاره شوې وه پرېښودې او دین ته یې مخه کړې. اوس رابي پیرزاده عمره وکړه او وایي عمرې کولو زما ژوند ښه او مثبت لور ته بدل کړی دی. رابي پیرزاده زیاته کړې له تېرو څو ورځو راهیسې د مکې او مدینې په پاکو ځایونو کې ده چیرې چې هغه د خپل سفر او سپېڅلو ځایونو عکسونه او ویډیوګانې اخیستي او په ټولنیزو رسنیو کې هم له خلکو سره شریک کړي دي. تېره ورځ په مدینه منوره کې د ربي پیرزاده وروستۍ ورځ وه. په هماغه ورځ د هغې کلیزه هم وه. ربي پیرزاده وویل چې نن زموږ ټولنیزې رسنۍ د سندرو ډرامو د ماشومانو ناوړه ګټه اخیستنې پیښو او زړه راښکونکي خبرونو په اړه له سیمې خبرو څخه ډکې دي. نو خپلې ټولنیزې رسنۍ مو د اسلامي منځپانګې سره ډکې کړئ. خپل نظرونه او انتقادات مو راته د ویډیو لاندې کمنټ کې ولیکئ. ویډیو در سره حتما لایک او له نورو دوستانو سره مو هم شیر کړئ.